अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د کوټې سره تعلق لرونکی یو وړوکی ماشوم چې په ګاډي کې وفات شولو. دوستانو په کومه طریقه وفات شولو او ولې وفات شولو او دوستانو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم هم نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه را مخې ته راغلې ده. د کوټې سره تعلق لرونکی یو د ګل په شانتي ګلالې بچی ډیر په بد حال باندې وفات شولو. او دوستانو دا ویل کیږي چې د ماشوم د پلار په کوټه کې د کپړو دکانو او دا ور سره سهار دکان ته لاړل او چې دا غینه بعد ورته پلار شینه واغشتل او د پلار گاډي په دکان سره ولاړو. په هغه گاډي کې دا کېناستل او ځان پسې دروازه بند کړ. د ګرمۍ په وجه باندې د حالات ډیر زیات خراب او پته پلار ته دا پته نه و چې زما بچی څه شول. او چې ګنټه دوه بعد کله پلار راغلو نو ګرمي ډیره زیاته وه په ګاډي کې او د دې په وجه باندې چې کله دا ماشوم چیکو چې زما زوی چرته دی نو چې کله ماشوم وکتل او د حالات ډیر زیات خراب او دا وفات شوی و د ګرمۍ د واجې. دوستانو دا د پلار بې احتیاطي وه ځکه چې که پلار احتیاط کولی نو دا بچی ګلالې بچی به ورنه نه. تاسو یې په ویډیو کې خپله هم کتل شئ ډیر د ګل په شانتي او ښایسته ماشوم دی او دا وفات شولو. یقینا چې دا د پلار ډیره غټه بېغوري وه. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.